مبارک افغان ولس ته ډیر زیات مبارک وي. هیوادوالو ستاسو مبارزې رنګ راوړی ده او انشاءالله چې د افغانستان به جوړیږي. د افغانستان جوړېدا د لر او بر پښتنو تقویت په معنا ده. ملګرو ولسمشر اشرف غني دا ځل ډیر جدي ښکاري او هیڅ چا سره به واک شریک نه کړي. راځئ چې دا ښه خبر څه د ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. چارواکي وایي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غني له بریا وروسته ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ ولسمشر غني د لوړې مراسم ترسره کړي او اجرایه ریاست نور ختم او لغوه اعلان کړي او هر هغه څوک چې ګډوډي جوړوي قانوني چلند به ورسره وکړي او د غني لومړیتوب به دا وي چې مافیایي ډلې به اول وځپي. ارګ خبر ورکړی دی چې د لوړې مراسمو ته ځانګړی کمیسیون چمتووالی نیولی دی چې په کې به ګڼ شمېر کورني او بهرني مېلمانه ګډون ولري. ارګ د لوړې مراسمو د ځای او نیټې په ډاګه کولو څه نه وایي، خو وایي چې ښایي راتلونکې اونۍ د لوړې مراسم د ولسي جرګې په تالار کې ترسره شي. دا خبر د ولسمشر ویان مرستیال داوخان میناپال تایید کړی ده او وایي چې کمیسیون ورته ځانګړې تیاري نیولې ده چې راتلونکې اونۍ به وشي. میناپال زیاتوي دا د کمیسیون دنده ده چې کله دغه مراسم تنظیم کړي او څوک ورته راولي، خو راتلونکې اونۍ به په ډیر ښه شکل سره پر ځای شي. ارګ بیا د لوړې مراسمو د ځای په اړه رسماً څه نه وایي، خو خبر یې ورکړی دی چې ګڼ شمېر بهرني میلمانه په هم افغانستان ته رادعوت شي. ویل کېږي دا ځل د ولسمشر غني د لوړو مراسمو کولو لپاره به په بشپړه توګه تیاریانې روانې دي، خو په مقابل کې عبدالله بیا په هیواد کې د حالاتو نازک کولو کوښښ روان کړی دی. عبدالله د حالاتو د نازک کولو پر موخه د خپلسریو ټاکنو پیل هم شروع کړی دی. هغه له بایللو وروسته د یو شمېر ولایتونو لپاره والیان هم اعلان کړي دي. په تیرو ټاکنو کې ولسمشر غني د 50.4 سلنه رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان لپاره د 5 کلونو په موخه بیا ولسمشر اعلان شو، خو عبدالله یې نه مني او وایي چې د ټاکنو په پایلو کې درغلي شوې. عبدالله د ولسمشر غني برعکس اعلان وکړ چې نوموړی د شفافو رایو په ترلاسه کولو سره د افغانستان د ټول شموله حکومت ولسمشر دی، خو ولس یې پر وړاندې کلک مخالفت ښودلی دی. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې عبدالله ته په خطاب کې ویلي دي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید د خپلسرو کړنو له امله له لاسه ونوځي. نیکولاس کې په یو ټویټ کې راڅرګنده کړې ده چې یوناما د دریځ ملاتړ کوي او له افغان سیاسیونو څخه غواړي چې د سولې پروسې تقویت لپاره سره همغږي او اجازه ورنه کړي چې رامنځته شوی فرصت له لاسه وځي. د یادونې ده چې د ناټو ملکي استازي او یوناما وروسته له هغې غبرګون وښود کله چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله د 3 ولایتونو لپاره له خپله اړخه نوي والیان اعلان کړل. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.